خیرې مه کوئ چاته ښه بس الله ویني الله ویني ظالم الله ویني که زه ورته خیرې وکړمه نو ما خپل انتقام واخیست زما به څه خیرې بس ظالم پیش او خدای پیش خدای پاکي او ظلم به نه کوې وروڼو نه به چا سره په مال کې نه په عزت کې نه په دولت کې هېڅ قسمه زیاتي او ظلم مه کوئ د خدای نه ویرېږئ الله له روان زما وروڼو ظلمونه ډېر زیات شوي دي ظلم یوازې دا نه دی چې یو سړی رالګي شي د بل نه سپېړه وباسي ظلم یوازې دا نه دی چې یو سړی لګي شي او بل مړ کړي ظلم دام دی چې یو سړی د بل نه پټې ونیسي ظلم دام دی چې یو سړی د بل پوله ووایي ظلم دام دی چې یو سړی د بل دکان گیر کړي قبضه پې واچوي ظلم دام دی چې یو سړی د بل نه کور ونیسي او قبضه کړي دا ټول ظلمونه دي د بل نه دې په زور باندې ځمکه ونیوه د بل نه دې په زور پټې ګیر کړ د بل نه دې په زور دکان گیر کړ د بل نه دې سیکل پټ که غلا دې که موټر سیکل دې غلا که دا ټول ظلمونه دي حتی یو دکاندار نه چې شی اخلی او تاله 2 نمبر در کې دام ظلم دی ته ته اصلي شی اخلی او دې دله د ګډ شی در کې 2 نمبر قسم دې دام ظلم دی تر دې حد پورې یو انسان دی دفتر کې نوکر دی د خپل ډیوټۍ له په ټیم نه ځي د وخت نه مخکې چوټې کوي دام ظلم دی دا ټول خلک وی ظالمان دی خدای تباه کړي وایي که نه وایي نو سوچ وکړه چې ته په دې ظلم کې شریک یې او که نه د دې خلکو دا مطلب دی چې ظالم دی ته وایي چې دا څوک وهي څوک ټکوي چې دا 2 نمبر شی خرڅی دام ظلم دی دا چې شي کې ګډه کې دام ظلم دی دا پیو کې چې وباچې دام ته ظلم کې دا کیمیکلونه چې پی جوړی او په خلکو خرڅی قسم دی غټ ظلم دا دی نن هغه کیمیکلونه پی جوړېږي زما وروڼو دا څه کم کیمیکل دي دا هغه دي ما ته ډاکټر نه تپوس کړی دی چې مړی وشي او دا خلک مړی محفوظ ساتل غواړي چې 15 ورځې او 10 ورځې خراب نشي نو دغه کیمیکل پی اچوي هغې نه مونږ خلک پی جوړو او زیاتر ماشومانو لا په بازار کې پی اخلي او بره پې لیکلي چې دا د فارم پی دی فارم کا اصلی دود اصلی پی صرف زناور ورکوي اشرف المخلوقات نه ورکوي څاروي به اصلي پی درکوي عقل پکې نشته زناور چې ورته مونږ وایو زناور هغه به د اصلي پی درکوي اشرف المخلوقات انسان د پیغمبر امتی عقلمن سوچه پی نه درکوي زناور به درکوي مونږ وایو پلان کې زناور دی دا شی زناور دی زناور اصلي پی درکوي سوچه پی درکوي مسلمان سوچه نه درکوي دغه کیمیکلونه پی جوړی مونږ خو بازار کې لو پی راکا کیمیکلونه جوړ کړی ماشوم له فیډر کې واچي د ماشوم اینه تباه کړه دغه پی چې دغه کیمیکلونه جوړیږي ماشوم د تباه کوي اینه غرق شوه پړپوسې غرق شو ګردې تباه شو دا تا ظلم نه که ظلم څه ته وایي دا ظلم دی که لوی سړی اسکی بیمار له وي اکثر پی ورکه دغه د کیمیکلو پی شابه ډاکټر وی پی ورکوه نو خو سوچه پی ایره اوبه هم ګناه ده خو زه بیا هم د کوي پاکې اوبه خو دي که نه ته چې چای ته پخې نو اوبه په یې کمې واچې نو چې د کیمیکلو نه درته جوړی او دا شړطۍ پکې او پکې صرف اوبه او د کیمیکلو نه درته جوړی یا د بار بل چې کوم اوچ پی را روان دي هغه اوچو پیو نه درته جوړی ورشه مټیان په بازارونو کې زه ګورې ټول نه یادوم نیکان هم شته صالحان هم شته زما خبرې اصلاحي وي هلکه دا شی چې دی دا مټی دا جي پیو کې جوړېږي کمو پیو کې هغه په بورو چې کم ایکسپایر پی د بار ملکونو نه راځي هغه خراب پی هغه سخا پی هغه اوچ شوی پی چې په کاڼو یې ټکوي او میده کوي هغې نه تاله ګلاب جامن جوړوي او خوره پې شوګر زیات شو زیاتېږي به نه چې دا ګندونه خورو مونږ
دا ځلوبی دی او دا څیزونه یې خشته خشته ډبو کې موږ له بندې کړي او موږ وایو میلمه ته هم کېږدو په خپله هم خورو د یو په ځای دوه ډېر سپیشل ټیسټ دی ډېر ښه خوند دی مزېدار دننه پکې هغه اوچ پی ایکسپایر چې په امریکا کې او په برطانیه کې سیندونو ته هم نه اچوي وایي دا کبان خوري کبان موږ خورو موږ له تاوان دا کوي نو پاکستان ته یې راولېږي سیند ته یې نه اچوي کبان به وخوري کبان موږ خورو موږ له تاوان را کوي پټو کې نه اچوي هغې نه به سره شي پټو کې به بیا د هغې نه سبزي جوړېږي موږ به خورو موږ له تاوان نو په دې به څه وکړو پاکستان دې خدای لري دا پاکستان ته ولېږو هلته به ګلاب جامن ته جوړېږي هلته به دې ځلوبی جوړېږي هلته به چې پی سوچاو غواړو کې راشه ته ماله یو ګیلاس سوچه غوړي پیدا که دا ګلاب جامن په سوچاو غوړو کې دا جي خوشبو یعنی ایسنس پکې اچوي په 100 روپۍ او په 100 روپۍ میلاویږي او د هغې نه بین جوړی مسلمان او دیم چې ماښام جومات ته لاړ شي خدایه په ظالمان تباه کې نو خو په خپله دې ځان ته خیره وکړه ته به تباه ګرځې ماسخوتن چې مونځ وکړي مرګ او شیخ الاسلام به ږیره به یې د نامه نه اوږدی چې سر لقی به دقه ګیره اوږده ګیره به او سړی بډې به یې والي سترګې به یې تورې کړي ته به اوس د سپومۍ نه راکوش او جنت فردوس ته راغی او جی اوابین کومه او چې مونځ وکړي نو بس خدای ته به ټوس که ټوس که په ژړه چې خدایه ماله جنت فردوس ته به ما نه جنت فردوس ته لاړ شم ولې هلته به مونږ نه یوسم هلته به زه نه یم د خدای نه خو څه شی پټ نه دی او قسم دی خیم برې ګوی به خلک کوي مسلمانان که نه زه به په تا ګوی کوم چې دا هغه او په مونږ چې هغه د څښا غوړو او د هغه اوچو پیو ګلاب جامن خرڅ کړل دا هغه پیو والا و هغه شیخ الاسلام بډې چې یې والې وې او د کور کې به هغه څه ورته وایي د کیمیکلو نه پی جوړول مخلوق به یې تباه کا او بیا وی خدای ظالمان تباه کې سوچو که ظلم تا وکړه چې په ماشومانو د ګندو خوړو د ماشومانو پړپوس او اینې او ګردې دې وله تباه و برباد کړی دې نه غټ ظلم بل شته دا ټول ظلمونه شروع دي په خوراکونو کې ورشه که نه سوچه شی ماله پیدا که چېرته په بازار کې چې په ګاډۍ سامان خرڅېږي بره غټ لاندې واړه پټېخني پخوا مې چېرته دغه چې اوس باچا خان چوک ورته وایي هلته کې مې نیمبوان اخېستله ډرایور ته مې یو ښه مزېدار سوچه غوندې ګیری وه ای شیخ الاسلام دا نامه نه چې ګیره اوږده دی ورته شیخ الاسلام اوږده او سترګو کې یې رانجه په وچولې او بډې یې والې وې او ګیرې له د کوپرې او د بادامو د تیلو سم چمک ورکړو پړقه یې واو ما یې دا سوچرې که خیرې او نیمبوان هم ښه مزېدار زیړ زیلو هغه ډرایور ته مې ور مخکې شه مې بھائی جان یاره چې مې نیمبوانو ته وکتل ورته ولاړو نو لاندې وړې وړې سوه بیرې مې نیمبوان په 100 کیلو دي په دې مې دا بره زیړ بنا کې ستا د خولې نرخ نه کومه وی بچې نر اما ته څه وایې ځوان زوی وایي چې نر زما د خوښې شي ستا د خوښې مې دقه مې لګي خو چې تلې اړمه کړه که نه لاندې ویښته نو هغه وړې رینډې چې هغه د غوا په خوله کې یې واچوې نو مې معده کوي دومره کلکې پکې هغې اړمه کړه مې دا څه کې اما ته څه وایي وره وایي په دې به زه څه کوم که وره نو چې ته پې څه نه کوې نو په مې خرڅې نو ما له هم قار راغی مې دا د مور له یوسه په چټو کې ولا وټکوه پې وخوره چې دوا راته وکړي زه به پې څه کوم تا ما ته اوس ونه وې چې شی زما ستا د خوښې پیسې زما د خوښې شي ستا د خوښې نو زما خو دا خوښه نه ده که ای مسلمان په خدای ظلم قسم مې ته وخوړ په جومات کې ظلم د دواړو جهانو مبارک سردار په بازار کې روانو غله چا خرڅول دوانډې نه به خلک راتلل لا پوره د آدابو نه نو خبر وروستو خبرېږي شریعت رو زده کوي د یو ورځې دوه ورځو مسلمانان به رو به شریعت زده کو منافقین هم پکې ډېر زیات اوس یو سړی دی هغه غله خرڅول مثلا غنم به واړي حضور پاک پکې لاس مبارک ور ومنډه چې ور مې منډه لاس لوندو لاندې لامدو اوبه راوچي ما هذا یا صاحب السلعة ما هذا داسې او ته څه وایي وایي اصوابته السما باران پې شوی هلکه باران په بره کېږي که په لاندې کېږي باران خو په بره کېږي نو بره اوچ دی او لاندې لامده دی باران د ځمکې نه راوتلی سي رسول الله مبارک ورته څه فرمایي هلا جعلته دا لامده دی بره ولې راچول چې خلکو لیدلی من غشنا فلیس منا
چا چې زما امت سره دوکه کړه ټګي وکړه ما والا نه دی مونږ نن کوو ټګي که نه کوو دته ګورې بیا درته یم ټول نه یادوم شکر الحمدلله ډېر مسلمانان نیکان شته چې ښه پاک او سوچه پرې خرڅوي ډېر نیکان مسلمانان شته چې پاک او سوچه سودا خرڅوي سوچه مساله خرڅوي سوچه چی خرڅوي الحمدلله ټول یو شان دی نه دي داسې مسلمانان چې ته ورته ووایې دغه شی دی په دې اخلې واخله که نه اخلې ما اخله ټول یو شان نه دي خو شته پکې نو هغې سره یو ملا غلطي وکړي ټول بدنام شي یو تبلیغي غلطي وکړي ټول بدنام شي یو صوفي غلطي وکړي ټول بدنام شي یو دکاندار غلطي وکړي ټول ورباندې بدنام شي یو عجیب غلطي وکړي ټول خلک ټولو ته نسبت کوي دا ظلم دی صاحب ظلم زیاتې دی بره غټه او لاندې واړه او ته مې خدای رې ظالمان تباه کړي نو ظالم خو ته ځان ته دې خیره وکړه مسالو کې دی د خره او د اس خاشڼه چولې دي دا زیره د اس او د خرو خاشڼه د معده کړي پکې اچولې او خلک دې غرق او تباه کړل خلک دې د معدې بیماران کړل خلک دې د کینسر بیماران کړل ماشومان دې غرق کړل دا خلک خوري او غوړي ورشه وګورئ ګند غوړي راوړي او پکوان ډبي ته ډکوي سپی مپی یې نشته بار نه چې راځي ما په کارخانه کې لیدلی دي یو سړي د غوړو کارخانې ته بوتلم ویې راشه دا وګوره د بار ملک نه هغه تیل راځي په کنټینرو کې او هغه په کارخانو کې صفا کوي ما چې په هغه مشین ورته وکتل د چینجو ډکو داسې د چینجو پکې ټوپونه وال وایي دا موږ صفا کوو دا چینجي ته وباسو د غټو دغه نه پردو نه وباسي او صفا کوي دا اصلي د انسان بخوري ما ته قسم دی وایي دا تیل چې دا د بار نه په ټینکرو کې راغلي او د چینجو ډک دي په سترګو نه ښکاري وایي دغه خلک موږ له راځي چې سلی تاسو صفا کوئ او خرچې پې کوئ په موږ یې راخرڅ کړئ که نه نو هغوی یې په ډبو کې بندوي نو پکوان ته یې جوړ کړي نو ته په ډبو کې یې پکوان ته راشه په خوردبین به ته وګوره ټول د چینجو ډک دی زیړیخت په خلکو ولګېد کینسر زیات شو د پړپوس بیماری زیاته شوه شوګر په خلکو کې زیات شو دا ولې دا ظالمان د دوکې څیزونه خرڅوي پیسه ګټي مسلمان تباه کوي دا حل دی یو سړي بوتلم د اچار فیکټری ته وره د اچار او داسې ښه فیکټري نوم یې درته نالم او ما ته وی چې یاره راځه اچار به هم پکې یوسې او سړی ډېر ښه سړی دی ما ته وی چې شیخ صاحب دې علاقې ته راشي زما فیکټری ته به یې راولې ما ډېره ښه چې فیکټری ته څنګه ورلمه بار ښه مزېدار ډبې خوا دې خوا زه یې بوتلمه بس د بدوره شامته د هغه مغه پښتانه وی د شرم هغه ټیز په پلان کې ځای وي نوم یې نالم چې دروازه یې کوله وکړه امین جانه او هغه سیګان هم پکې لګېدلي او هغه چې کوم دی اچار اږدي او پکې سرکې مرکې اچوي او دروازه یې کوله وکړه او زه سر مې ورتا کړ نو مږ یو شړت نارې کړې نو د یو لوښي نه بل ته ټوپ و د بل نه بل ته ټوپ و نو هغه هم رنګ زیړ شو مې دا اچار به مو وخورو په خشته ډبي کې دله بند کړي نور ته نه خبر چې په دې کې مږو څونه غوبلې کړي نو کم درته یاد کم زه هغه یادوم چې درته یې ښیمه مونږ وایو پلان کې ظالم د ځمکې نیولې ده بلکل دی ظالم لیکن دا ظلم نه دی لاهور ته تلم یو ځای کې ما سره ظهور مولوي صاحب عبدالمالک حاجي صاحب جمعه ګل حاجي صاحب خدای دې اوس وبخي امر سره یو ځای کې کېناستو په دې جیټې روټلو هلته م روټۍ خوړه دمم کوله خوا کې یو منډی وه ما یورېږه دې منډۍ ته ورننوځمه چې دې کې اودس به مات کړمه چې ورغلم هغې کې مینچې جوړې دی د مینچو مشینانو پکې د خشته پلاستیکونو کې چې کومې مینچې تاسو هلې وخورئ چې اوس هغه مینچو ته ورننوتم اوس هغې کې غټ غټ اخورونه او پنجابیان په اوړو کې په خپو لګیو په خپو او په هغې غږل بلکل لکه څنګه چې ته په خټه کې ګرځې دقه رنګې هغه پنجابیان په خپو لګیو هغه وړې په غږل هغه تکې تورې خپې او د هغه پتونانو نه پکې هغه خولې ویټامن ډي را روانې وې ما دا خولې د پتونانو نه را روانې دي او بشیر جان چې غټېږي هم په دغه مینچو غټېږي دا خدای والي هم دغه هلکه مه خوره دا مینچې زه ورته وایم او دی هم دغه مینچې خوري دی وی داغه د پنجابیانو د عورت خولې دي پکې او دی کې طاقت دی دا مونږ خورو صرف درونو دا درته دې پورې وایم چې تاسو ته پته ولګي چې مونږ مسلمان په کومه طریقه پیسه ګټو مونږ د رسول الله مبارک امت ځان ته په کم دستور وایو مونږ دا دعا کوو چې خدای ظالم تباه کې ظالمه ته ظلم نه کې
د زیاتې نه کې اوړو کې څوک پخپو ګرځي مشینان شته په هغې غږه که نه په لاسو هغه ډېر دي مزدوران ډېر ونیسه که نه صفحې سره کار کوه که نه ولې بې صفحې کار کې زما ښکلی مبارک پیغمبر قسم دی اعلان به کو د جمعې پر ورځ اعلان به چې تاسو نه بین نه ځي یو بل ته تکلیف نه یو صحابي سر ګومنځ نو ګیره به بره وه ورته غوسه شوې ګومنځ نشته چې دا ګیره پې لږه ګومنځ کې طهور شطر الایمان صفائی د ایمان حصه ده مضبوطه صفائی کوئ ترخونه به هلې افته کې یو ورځ لاندې ویښته به هلې افته کې یو ورځ نوکان به هلې د لاسو خپو چې ته صفا یې صفا ښځه به هم کوي اوړه چې یې غږي دا ظلمونه دي زیاتي کوي مونږ خلک دا ظلم کوو په کور کې دننه ظلم درته وښیم چې نن ښځه د خاوند سره او خاوند د ښځې سره کم ظلم روان نن زمونږ دا زنانه وایي که نه وایي یاره وایي ښځو سره ظلم کېږي بلکل کېږي 100% دې سره زه متفق یم چې نن سړي په لاس کې لږ زور راشي نو ښځو سره ظلم او زیاتې کوي په معمولي خبره دربی په معمولي خبره پلار کره نه پرېږدي د رور به وادي زما د قسم یې کته لاړی د خور به وادي زما د قسم یې کته ما پرېښودی ظالمه ته خپله لور خور نه لرې چې ستا لور ته څوک قسم وخورې او درته نه را پرېږدي ستا د زوی واده او ستا لور پکې نه تا اړه به څه وایي ستا د زوی وادي او ستا خور پکې نه تا اړه به څه وایي دا هم د چا لور خور ده که ولې ظلم کې نن ستا لاس دی پې ستا لاس کې زور دی نو ظلم کې په ښځه راګیره کی نو په سپېړو سپوړې وډبئ ظالمه ستا لور نشته ستا لور که څوک وایي ته خفه کېږې که نه ستا خور چې څوک وډبئ ته خفه کېږې که نه سپېره دا هم د چا لور او خور ده که نه دا ماشومان جینکۍ په څونه خوارۍ لویږي زوی سره هم خلک مینه کوي او لور سره هم کوي خو لور ډېره ګرانه درته پته چې دا سبا د بل د کور دی جامې وله راوړي بنګړي وله راوړي خوشحاله ساتي په غېږ یې لوبئ تاله یې لویه کړه څوارلس پنځلس کاله دا ماشومه تاله لویه کړه او سره د جهیز یې تاله درولېږه کور یې دله د سامان ډک نو ته ظلم کې اوس په دې جینۍ پلار کری نه پرېږدې کم پلار چې تاله لویه کړې ده او چې معمولی خبره شي ستا د پلار هغه داسې داسې کړې ستا د مور هغه داسې داسې ظالمه نو مور او پلار یې څه ګناه کړی هلکه دا خبره چې کوم ټیک کوم که غلطه دا ظلمونه نه دي مونږ وایي دا ظالم دی جي د ټوپک په اوږه کړی دی نه ته ظالم یې هغه ټوپک په اوږه کړی زه به دې ځان وساتم هغه سره دوه ټوپک مار دي زه به دې ځان وساتم تا سره څه وکړمه چې تا په پیو کې ماله کیمیکل واچول تا نه ځان ساتلی شم ښځو سره موږ ظلمونه زیاتې بې ځایه ډبول وهل غاښونه تیستل داغونه ورکول ښځو له د اوسپنې داغونه ورکوي ظالمان پردې ماشوم به وتښتی ګردې به ترې وباسي ماشوم یې غر کو پردې جینۍ به وتښتی ګردې به ترې وباسي پردې زوی به وتښتی او کې به یې نه دونه پیسې راولېږه دا ظلم نه دی ظلم یوازې دا دی دمکی بدله درکړي دومره پیسې راکړه زوی به د نبوځي یو ځای کې به یې کښېنئ دا ظلم نه شو څه شی دا زیاتې نه شو څه تا به دړدی زوی به دله ولي خدایا دا ماشوم په څونه خواری لوی شوی دی مور او پلار دله څونه دعاګانې کړي دي چې چا زوی نه د زړه نه یې تپوس وکړه دا ماشوم چې پیدا شو پلار او مور پې څونه خوشحالۍ کړي دي د ماشوم لوی که لوی که لوی که اتلسو شلو ته ورسېد چې زه اوس بوډا شم زما به کې ډس تاوله وویشته مړه دی که هغه له زور ورکې های های نو دا ټولې خبرې خلاصه به دې له راوباسو چې ته کوه دا ظلمونه ښځې سره هم کوه بچو سره هم کوه بعضې زامن مور او پلار سره ظلم کوي مور د کور وباسي پلار د کور وباسي ویشړي بعضې مو بچي دا بانه جوړه کي پلار نه بیا لیږم مور نه بیا لیږم بانې به جوړې کي بیا لیدل څه معنی پلار او مور له زور ورکول چې زه درنه بیا لیږم زه تاله څوک ډوډۍ درکړي مړه کښېنه په قلا ډوډۍ د خدای په لاس کې دا ټول ظلمونه یې زمارو دا ټول زیاتې دی دا ته په پردي شوتل د شپې ورشې او پڼ ته وتړي دا ظلم نه دی مونږ چې اوبه خور کوو یو کس باړی ته ولاړي بل شا ته ولاړي څوک را باندې اوبه باندې نه کړي دا ظلم نه دی دا پردی د شپې بوټې واله او کور ته دننه کول او راوړل دا ظلم نه دی
د دې ظلم انجام څه دی؟ نو سه انجام وره رب العالمین په قرآن شریف کې فرمایي، وره قرآن کې وایي یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، را بشي ورځ دا ظالمان به الله راونیسي تا خو دا ظلم کړی، تا خو بچي سره ګاونډي سره مسلمان سره د دوکې شی دی خرڅ کړی دی، 2 نمبر دی خرڅ کړی دی، دا اغلا دی کړی دا، مسلمان له دې له داغي کړی دی، رشوت ته غشته دی، مسلمان دی ذلیل کړی دی ظالما، تبه دا چلو دا الله وی لا ينفع الظالمین معذرتهم، د دې بانن ختم باندې فایده نه رسي، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار، قرآن وی د خدای همیشه لعنت په دې باندې روان، لهم اللعنة. اوس نواله تر اخره پورې د خدای لعنت، لعنت څه ته وایي؟ د خدای د رحمت نه لرې دي. ولهم سوء الدار، قبر دیم تباه دی د عذاب نه ډک دی، اور له به ځې، اخرت دیم د عذاب نه ډک دی، دوزخ دی ځای دی. کوه ظلم تا د مرګ د ژوند مری راوړي چې زه به نه مرم، مرې به نه. ولهم سوء الدار، داسې لفظ رب العالمین راوړلی دی چې خطرناک لفظ، ستا د ورتلو چې کم کور دی قبر اخرت، دا ټول د ډمبرو لرګی دی، دا ټول د تبې دي، د دې ظلم انجام او پته به درته ولګېږي. او الله څه فرمایي؟ الا لعنة الله علی الظالمین، همیشه د خدای لعنت په ظالم دی. او دا خیرم ده ګورې چې الله خیره کوي نو هغې کې څه شک دی چې څوک ظلم کوي ظلم، نو الله وی دې زما د رحمت نه لرې دی، په ده همیشه هر وقت او هر ټیم زما د طرف نه لعنت راورېږي. او الله څه وی؟ حدیث قدسی دی واوره، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے زما بندگانو ما په ځان ظلم حرام کړی، زه ظلم نه کوم. رب العالمین وی زه ظلم بالکل نه کوم، وما ربک بظلام للعبید، زه ظلم نه کوم. الله وی انی حرمت الظلم علی نفسی، زه ظلم نه کوم په چا باندې، وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا، تاسو کې مې ظلم حرام کړی دی، په یو بل ظلم مه کوئ، یو بل سره زیاتې مه کوئ. دا ټول زیاتې دي چې ما درته وایي. د افسر چې کشر سره زور ورکوي دام زیاتې دی، ظلم دی. د چا لاس کې طاقت دی په بل ورشي او بل سره ظلم او زیاتې کوي، دام زیاتې دی، ټول دی. نو فلا تظالموا، الله وایي یو بل سره ظلم مه کوئ. او بیا څه وایي؟ په ظلم زه څه کوم؟ کلي تباه کوم. الله وایي وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. واه واه، وی کلی تباه کوم په ظلم، په کفر کلی نه تباه کوي خدای، په شرک خدای کلی نه تباه کوي، هم کله کله کوي خو همیشه نه کوي. او چې کم کلی کې ظلم کېږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای انصر اخاک ظالما او مظلوما، ستا رور دی که ظالم دی او که مظلوم دی مدد یې وکړه. صحابه ورته وایي د مظلوم مدد خو موږ پیژنو، خو د ظالم مدد څه دی؟ ظالم سره به مدد څنګه کومه؟ رسول الله مبارک فرمایي د ظالم مدد دا دی ان تأخذ فوق یدیه، لاس ولو نیسه چې ظلم نه کوي، لاس ولو نیسه چې ظلم نه کوي. ولې؟ زمارونو د هغې وجه څه ده؟ واوره اوس حدیث کې راځي، اوس دا واوره، ان الناس اذا رأوا الظالمه، خلک چې ظالم وویني ولم یأخذ علی یدیه، لاس یې ونه نیسي، وایي زه مړه خپل کار به کوي، منې نه کي د ظلم نه، نصیحت ورته ونه کي، اوشک ان یعمهم الله بعقاب منه، وایي قریبه ده چې خدای پاک به په دې ټولو عذاب راوړي. په ظلم خدای چې عذاب راوړي غون کلي تباه کي. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. الله يسوق په وزن کې په پیمانه کې بل نه علي درون علي چې بل ورکي سپک ورکي. ویل یو معنا دا ده چې جهنم کې یو کنده ده چې دوزخ د هغې نه امان غواړي، دا خلک به هغې دوزخ ته ځي. کوئ ظلمونه زما در باندې زه خو راته نصیحت کوم،
ځان ته هم کوم ځان ته هم کوم دا خبرې لاول ځان ته کوم بیا تاسو ته کوم خپلو بچو ته کوم بیا تا ته کوم خپلو دوستانو ته کوم بیا عامو خلکو ته کوم خپلو مقتدیانو ته کوم بیا عامو خلکو ته کوم تاسو ته کوم او بیا ټولې دنیا ته کوم ولې موږ ظلمونه کوو زیاتي کوو چې راشي ټول کلي بیا خدای پاک تباه کوي په ظلم باندې وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلبون وی ظالمانو ته به پته ولګي چې کوم خوا به مې اړخ لګي اوړم به کوم طرف ته به اوړمه وکذلک نولی بعد الظالمین بما كانوا یکسبون چې دا کوم خلک ظلمونه کوي نو یو ظالم به په یو مسلط کوم بل ظالم به په بل مسلط کوم ایو شاعر وی لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه الى الندم وی چې کله طاقت تی په چا ظلم مکوه چې طاقت تی په چا ظلم مکوه وی د ظلم انجام ستومانتی ای تبه به ستومان خدای به دې راونیسي بچی به دې راونیسي بیا بیا ګرځی په ډاکټرانو وړه به یې دړ کوي ټوله شپه به چغې وی ښځه به دې راونیسي لور به دې راونیسي تا به راونیسي د خدای مقابله نشي کولی نمرود په ابراهیم علیه السلام ظلم وکړه ووایه خدای راونیو که نه یو ماشي نه خدای مردار فرعون په موسی علیه السلام و بني اسرائیلو ظلم وکړه خدای پاک تباه کړه که تباه نه کړه د دې خو موږ سره مثالونه پراته دي بیا څه وایي تنام عیناک والمظلوم منتبه تنام عیناک والمظلوم منتبه یدعو علیک وعین الله لم تنمی وی تبه ای ظالمه تبه ودی او مظلوم بیدار دی خدای تبه چغې وي ته ودی او مظلوم د شپې بیدار دی او یا دی ولا لټه کولی دی خوب غریب له نه وردي زوی دی ولا وجلی دی غریب له خوب نه وردي مال دی تی نیولی دی غریب له خوب نه وردي هغه ته ښه بېغمه ودی یدعو علیک وعین الله لم تنمی هغه تا ته خیرې کوي او د خدای سترګې ودي نه دی ګورې خدای د خیرې موري او خدای پاک تا هم وین ښه اوس چې په چا ظلم وشي څه به کوي رسول الله مبارک فرمایي چې څوک ظلم وکړي د هغې متعلق فرمایي من کان عنده مظلمه لاخیه فلیتحلله فی الدنیا وایي چې دلته یې په چا ظلم کړی دنیا کې هغه ختم کا ورشه معافي دې غواړه مال دی والې دی وی راته وبخه یا ولا واپس کا ولې وی قیامت پر ستا سره دا شي نشته ګورې بیا به څه کې وویره نو رسول الله مبارک یو ځل تپوس وکړي مفلس پیژنې مفلس فقیر غریب وی څه ته وایي وی چې پیسې ورسره وی دا خو مفلس نه دی وی فقیر غریب مسکین مفلس چې موږ ورته وایو هغه انسان دی چې د قیامت ورځ شي او د خلکو سره ظلمونه کړي څوک یې والی دی چا نه یې ځمکه نیولې ده چا سره زیاتې کړې چا نه پیسې نیولې دي نو هغه خلک به م راولي او دی به م راولي نو ده ته به وي ورکه الله ما سره څه دي وایي ښه چې تا سره نشته نو ټینګ شه نو د ده نیکۍ به خدای په هغې کې ورکوي څومره منځونه یې کړي او نیکۍ یې کړي دي هغه به ترې لاړې شي نو که په هغې هغه حقونه پوره نه شو نو بیا به د هغې خلکو ګناه رالي په ده به بار کېږي وي دا مفلس دی او زما وروڼو مظلوم به څه کوي بس مظلوم به اسم نه کوي یو کار به کوي خیره مه کوه اگر چې خیره جایز ده رسول الله مبارک هم خیره کړې ده په احد کې خیره وکړه اشارتن خیره وه لن یفلح قوم ولو لن یفلح قوم شجوا نبیهم هغه قوم به کامیاب نشي چې پیغمبر یې زخمي کړ الله یې مه کوه بیر معونه کې اویا مسلمانان په دوکه چا شهیدان کړل څومره اویا یو میاشت حضور پاک خیره کړی یو میاشت پرله پس یو خیرم د پیغمبر قبلیږي وړې دړ دیدلی لیکن که تا سره چا ظلم وکړه ته به څه کوې ته مونځ وکړه 2 رکعاته نفل وکړه او الله تعالی سپورته کړه بس مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی یو سړی روان و یو تاجر سوداګر
بلا مال دولت وسره تجارت ته یو ملک نه بل ملک ته ځي اس وسره دی او په هغه اس دی روان دی یو سړی لار کې ولاړ و هغه ورته ملګري چېرته ځې وایي زه پلانکې علاقې ته ځم تاجر یم وایي ځم دغه علاقې ته ځم ما ځان سره نه ملګري کوې چې په دې اس ما ځان سره بوځې یو به د لارې ملګري هم پیدا شي زه به د لارې ملګري شم قریب هم درکړم دواړه به ځو ده وایي چې دا خو ډېره ښه خبره ملګري مې نشته ملګري به مې پیدا شي یو سړی هم تش تور سړی دی څه یار هم ترې نشته ته ورسره هم نه ملګري به مې پیدا شي د لارې او کرۍ به هم راکړي دواړه کېناستل ګپ شپ لګوي ځان یې ورته ښه سړی جوړ کړی روان و چې څه منځې لاړل یو دوه لارې راغلې سوداګر په عامه لار ته دا سړی ورته وایي په دې بله لار ولې نه ځې سوداګر ورته وایي دا لار ما ته نه ده معلوم وایي ما ته معلومه ده دا دویم ورته وایي کړه دا لنډم ده د دې عامې لارې او سور هم دی پې او ګیام پکې شته نو ستا د اس ته به تکلیف هم نه اوبه او ګیام پکې ډېره ده سوداګر ښه سړی و هغه وی ډېره ښه ده خو هلکه دا لار ما ته نه ده معلومه تا ته وي نه سړی ورته وایي ملګري وي دا ما ته معلومه ده پې ډېر کره ته تللی یم ښه یخ سورې دی ګیا ده و بم پکې دی او لنډه هم ده ډېره ښه ده دواړه روان شو چې روان شو تلل هغه لار په یو خطرناک ځنګل ختمه شو سوداګر ورته ویل لکه لار خو دې ختمه شوه دلته تا وایي ما ته معلومه ده بس هغه ملګري د اس نه و دانګل او د املا کې چاړه ورکړې وه شاته د کمیس لاندې تیکې او پاتیکې کې چاړه وه پټه دوه مخیزې چاړه یې راوویسته ویې راکوشه ته خو په بانه ما دلته ایله راوست پرېږدم دې چت کوزېږه هغه ورته ویې د خدای ظالمه دا خو دې ما سره د غټه دوکه وکړه زه صحیح ده را دې وستم مقصد ستا مال دی ما سره خو ذاتي ستاسو دشمني نشته ما ولې وجنې دا مال دی چې زما سیده غونواله ما پرېږده زه به ځم وی نه 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 لومبې به تا وجنم بیا به درنه مالله تا پرېږدم خو ځان له کار کتل دي ته به وتلاړ شې او خلکو ته به ما وښې او دا ځای به ورته وښې زما خو کاروبار دا دی یو راولم او دلته یې وجنم او چې څه مال ورسره یې هغه ته یلم تا چې ته پرېږدم د سره غریب سره هېڅ هم نشته او هغه سره ښه دوه مخې دې چاړه ده تک بدماش دی وینه سکیدم انسان تاجر ورته وي سوداګر ښه یو کار وکړه وی اسې ما وجنې زه مسلمان یم پرېږدې مې نه نو ماله لږه مقرره کوي او دوه رکعته مونځ به وکړو چې اخري عمل خو مې دوه رکعته مونځ شي چې الله خو خوشحاله شي کړ بیا مې وجنې ورته ویې وکړه او د ډاکو د سړي په خړت خړت وخندل او د سوداګر ته دا مخامخ کوپړو د خلکو ته وګوره دا ډوکي دا مې ټول وجلي دي تا ته چې کوم کوپړی مپړی ښکاري دا ما ټول وجلي دي او دې ټولو راته ویلي دي چې موږ لره 2 رکعاتو مونځ مقره ما ورکړې ده خو مونځ ما نه دي خلاص کړی تم مونځ وکړه مونځ دې ما نه شي خلاصول زړه زنګ که نه بیا چې زړه کله د انسان زنګ شي بیا ګډې وډې وایي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون الله وایي چې موږ دا ګناه کوو په زړه داغ پیدا کړي یو داغ بل تور شي بچړه تور شو کله خدای پاک ختم الله په مهر لګي توري کې خو زما د ګناه د وجه د ګناه کوم پړه تور داغ پیدا کېږي بیا کوم بل تور داغ بیا کوم بل تور داغ د ګناهونو د وجه د اړه تک تور شي بس د حق نظر د بیا نه لګيږي د پیغمبر پسې خدای پسې آخرت پسې بیا ګډې وړې وای نا وته دې خدا خلک ما نه مون نه دی بچ کړي ځتب تکلشا او منس کوا منس دی بچ کولی نشي غریب چې په مانځو درېده داسې وخت کې منس کم ځای سړی کولی شي او په دې سوچ کړي چې په مانځه کې دا سړی ما په چاړه شانه ونه وای نو قرآن ته هیر شو سورت فاتحه شروع کړه هر څه ته په مانځه کې هیر شو یو آیت ورته را مخکې شو د قرآن شریف یو آیت امن یجیب المضطر اذا دعاه مفهوم به وې معنی درته نه کومه مقصد یې درته ویمه امن یجیب المضطر اذا دعاه چې یو محتاج او مجبور انسان الله ته چغه ووایي
څوک شته بغیر د خدای نه چې خدای پاک هغه ته جواب ورکړي؟ نه. چې کوم ځای انخلې ملګري ته د موازو قدر نه به تښتي، د راته یار دی. چې کوم ځای ګیر شوې او ملګري ته دې پته ولګي چې دکې اوس څه نه بودېږي، په خدای ملګري به هم د نه تښتي، رور به هم د نه تښتي، تربور به هم د نه تښتي. چې د چا پښتانه وایي چې د ظفرلاله چې د چا په سر پرېوته په هغه پرېوته. دا موږ د پښتنو خبرې او د مشرانو خبرې زنانه وایو که د کتابه نه دي خو د کتابه نه کم هم نه دي، که د کتابه سره سم نه دي خو د کتابه کم هم نه دي. د تجربې په بنیاد وایي چې سړی غریب شو پرېوت، یاره مړه چې پر ورولۍ کې غریب شو الله سره څو ستړي مشې نه کوي. چې پر ورولۍ کې غریب شو بل مالدار دی، غم خادي د سره نه کوي، شرمېږي در باندې په خپله ورولۍ کې. بس پته نشته چې دا قبر به موږ نه کله وځي. دا غریب ولې انسان نه دی؟ دا بېماله دا دیاړي مار دا غریب دا مزدورکار دی د خدای بنده نه دی؟ دی مسلمان نه دی؟ ظالمه کټ خدای ستا میلمنو ته خدای کټ سمای، لوټه کې اوبه خدای لاسونو خطه خلکو ته اچوي، په غم خدای کې خو دا پکارېږي، سبا خو د لمړې دی ققی، قبر خو د له دې کنې باسي. بس دا زمونږ یو فطرت دی. ښه دا آیت وی امن یجیب المضطر اذا دعاه، شته څوک چې د یو مضطر او مجبوره انسان دته چغه ووایي او جواب ورکړي بې د خدای نه شته؟ نه. دا آیت وی چې الله تا ته زه چغه وام اواز کوم دې وخت کې زه محتاج یم، زما مدد به څوک کوي؟ وګورئ دوام دړه دوا قبلېږي. او چې ظلم وشو په مظلوم، تېره جمعه مې درته ویلو، نو لیس بین دعوت المظلوم و بین الله حجاب، د خدای او د مظلوم د خیرو په منځ کې پرده نشته. او الله واس کوي لانصرنک ولو بعد حین، مدد به دې کوم څه ټیم پس به خو مدد به دې کوم، خامخا به دې مدد کوم. خو دقه دوا لکه دې سړي چې وکړه دې ته دعا وایي. دا آیت وی چې څوک شته چې محتاج ورته چغه ووایي او جواب ورکړي بې د الله نه بل څوک شته؟ خو چې دی څنګه وایي یو شاه سوار راغی، نیزه ورسره ده، بس بدماش هغه ته ور متوجه شو چې دا څوک دی، او چې هغه څنګه راغی دغه ډاکو یې په هغه نیزه وو او اخ یې وغورځاو او اور پې بل شو، ډاکو په هغه ځای وسوځېد. د سلام وګرځه مونځ یې وکړ، شاه سوار ورته سټینډ ټو ولاړ دی. یار ورې ته څوک یې؟ زه خو دې د مصیبت ته بچ کړم، ډاکو دې په نیزه وو او مردار دې کو، اور پې بل شو، دغه دې سوځیم، یوازې زه نه مخلوق دې بچ کو. یو بیا راوسته دلته بیت مال هم اخېسته وجبې او ورته وایي زه د دې امن یجیب المضطر آیت غلام یم. تا چې دا آیت وی زه بره په اووم اسمان کې وم، زه فرشته یم د الله، نو الله فورا آواز وکړو د یو مظلوم بنده مې یو ځای کې ګیر دی، څوک به مدد له لاړ شي، شا به ځان رسوه. نو ما دله ځان راورسه. ستا په دې آیت او په جړه اسمانونه او جړقېدل. دا مو وایه چې زه به په چا ظلم وکړم او زه به بچ پاتې شم، چې مظلوم نارې کې اسمانونه جړقېږي. و ان الله لیملی الی الظالم، ته دا ظالم ولې نه هلاکېږي؟ الله وی زه وله مهلت ورکوم حتی اذا اخذه لم یفلته، خو چې راوینېسم بیا نه پرېږدم. پته نشته آخرت منو که نه منو، پته نشته قبر منو که نه منو، پته نشته د خدای قرآن منو که نه منو، پته نشته د خدای عذاب منو که نه منو، چې دا هر څه اورې او بیا هم ظلم کې، نو ستا په ایمان کې کمی دی. که تا زنکدن منلې چې سا به دنه څنګه وځي، تا قبر منلې چې سا به دنه څنګه وځي، تا خیرت منلې چې د دې ظلم سزا به ماله خدای کوي را کوي، نو ظالمه دا ظلم چاله کې بچوله چې بچوله ماله وګټم، دا ظلم چاله کې انوسوله چې انوسوله زیاتې وکړم او پردې خېټه ووم او پردې جیب ووم. والله که دا دې پکار او یوازې دا نه خفه کېږې ما. نن سبا سوشل خلق
چې په سوشل طریقه کم ظلمونه کوي. یوازې دا نه دی چې دا ګاډۍ باندې ټماټر خراب خرڅوي پخه باندې او دا ظلم کوي. یوازې دا نه دی چې دا ټوپک ورسره دی غاړې ته دی. ما خو یې دنه به ځان وساتې. سوشل خلک ورشه د ډاکټرانو ظلمونه وګوري. ټول بیا نه یادوم. شکر دی نیکان زما پکې ډېر دوستان هم شته، ښه نیکان صالحان دي الحمدلله، ډېر ښه خدمت کوي. خو بعضې پکې وګوره ضرورت به درته د ټیسټ نه درته به یې لیکي، د هغه کمیشن دی پکې. ضرورت به د الټراساونډ نه درته به لیکي، د هغه پکې 200 او 400 روپۍ کمیشن دی. ضرورت به د ایکس رې نه درته به یې لیکي، ولې د هغه پکې 400 کمیشن دی. او بیا چې دارو درته لیکي نو هغه کمپنو دارو به درته لیکي، هغه کمپنو والا دارو چې هغه څاروي هم نه خوري. د 300 روپو د قیمتي کمپنۍ دارو دي، درته نه لیکي. دا 200 د زرو درته لیکي، ولې هغه ته په 100 روپۍ میلاویږي او دا 800 دا د هغه ګټه ده. څه نوم ورته وایي؟ زه پې اوس نه پوهېږم چې څه نوم ورته وایي. د 300 دارو د قیمتي ملټینیشن کمپنۍ چې ورته دی وایي، درته نه لیکي تاله فایده. د 900 روپو ګولۍ به راته ولیکي، ولې دا د 900 چې پې لیکلی دی که نه، دا درته په 100 روپۍ میلاوي. دا 800 روپۍ د دې ډاکټر ګټه ده. دا ظلم دی که نه؟ دا غریبانان به څه کوي؟ دا جدانان به څه کوي؟ دا مسکینان د دې ډاکټرانو ته مې چې د خدای نه ویریږئ، ظلم مه کوئ. تاله غریب راځي، تاله مسکین راځي، تاله کونډه راځي، تاله یتیم راځي. ما خپل زوی ته ویلې سلمان ته ډاکټر دی، مې بچې ظلم به نه کوي، زیاتې به نه کوي، بلکل به نه کوي. که زه خبر شوم چې تاسو غریب سره ظلم وکړو، زیاتې دی وکړو، په هغه ورځ به مې درته را کلینیک بند کړي نه به کوي. او شکر دی نه کوي. ما تپوسونه کړي، تپوس ورپسې کوم الحمدلله. ټیسټ ورته لیکه د ځان د پوهې دپاره، خو چې ټیسټ اما ته وایي باجان بابا چې زه کوم ټیسټ لیکم په عام خلک په 400 روپۍ دا ټیسټ کوي، زه په 1,500 کوم، او په 1,500 کې 130 روپۍ په خپله خرچه 60 روپۍ ګټه ده. ولې کسان لګیا دي هغوی دا ګټه، هغوی خدمت کوي. ما دقه چل دی. بس غریبانانو له دوی پرې ورکوه، خدمت وکړه، مه کوه ظلم، زیاتې مه کوه. هغه دوی مه ورکوه، هغه ظلم والا دارو. او که ورکې تا ته پته ده نو چې 800 پې لیکلي او تا په 100 راوړې ده نو په 1,500 ورکوه، روان کتې په 150 ورکوه. ظلم به بلکل نه. خلک خو غرق شو، تباه شو. غوا خرڅه کي غریبه. یو زنانه راته په خپله وې، وایي دا په ډېرې مودې خبره ده، وایي غوا مې خرڅه کړه په خپله، وایي بچي مې یتیمانان دي، ما به په خپل سر تلم او په پردو پټو کې به مې مازدیګر ګیا کوله، په پردو پټو کې ماشومانو غواله مې ګیا راوړه. زنانه په پړوني په سر، اوس هم داسې غریبانان شته، ما به ګیا راوړه. نو بچې ناجوړه شوه، غوا مې خرڅه کړه. وایي ظالم ډاکټر رانه غونډه وواله، دا دارو او دا ټیسټ او دا ټیسټ، او زوی مې هم جوړ نه شو. دا غریب چې الله ته فریاد کوي ډاکټر صاحب ته، د خدای نه نه یېرېږي. دا ډاکټري دې له کړې ده، ولې د خرابو کبنو دارو لیکي؟ کورونه والا په خدای یقین وکړه جوړوي، موټرې والا ډاکټران د لندن او د امریکې سیلونه پې کوي او بلا پیسې ولا ورکوي. دا شی دی او دا شی دی، دا شی دی. ما ته بل سلمان خبره کوله، غالبا اني زحمت جوړو. ما ته یو کمپنۍ والا راغی، وی ما ته چې کارت بدله درکمه او یو پمپ کې پیسو پمپ نه انلیمیټډ څومره تیل چې تا چای جوړ، بس خو زما دارو لیکه. کارت به د سره یي، که پېښور ته ځې، که پنډۍ ته ځې، که اسلام آباد ته، که لاهور ته، که دروازې 100 ځله هم تیل اچوې، تا ته به فري تیل میلاویږي. دا کارت به ورته ښیو، تا ته به فري تیل میلاویږي، بلکل فري. دروازې 3 موټرې به دا 3 واړه به ته ډکوي، خو زما دارو به لیکي. دا حل دی؟ دا چا نه وباسي؟ دا دقه د 100 روپو بوتل دا په 1000 روپۍ خرڅوي، د 100 روپو ګولۍ په 1000. زور یې چاله لاړ دی غریبانانو، دا مسکینان. زویم دی حکومتونو، دی مافیا زمونږ دا خلک نچوړ کړل، وینه ته یې ویسته. خو شکر دی په دې وباسو چې زمونږ رب شته، روزي هغه راکوي. خیر مه کوئ چاته ښه، بس الله ویني، الله ویني، ظالم الله ویني. که زه ورته خیرې وکړمه
نو ما خپل انتقام واغی زما به څه خیری بس ظالم پیش او خدای پیش خدای پاکي او ظلم به نه کوي بیرون نه به چا سره په مال کې نه په عزت کې نه په دولت کې اس قسمه زیاتي او ظلم مه کوئ د خدای نه ویریږئ الله له روان یې بچو له مه ډېروئ ځان له آخرت مه خرابوئ دا زما درخواست دی بیا هم درته وایم چې دا له اول ځان ته وایم ما دې خدای سم کړي زما بچي زما مقتدیانو ته وایم دوستانو ته وایم بیا عام مسلمانانو ته وایم دعا وکړئ الله په موږ رحم وکړي الله د فتنو آفتونو نه په امن کې وساتي